جنرال خوشحال سادات وایي پاکستان به اوس افغانستان درد احساس کړی وي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د جمهوریت دولت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په ګوادر بندر کې د پاکستان د ISI او MI پر کمپلیکس د بلوچ وسلوالو مغلق برید ته په اشارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي. دا تر پاکستان بهر افغانستان کې د حقاني شبکې د ډیرو مغلقو بریدونو په څیر و. ښاغلي سادات وایي د حقاني شبکې د هغو بریدونو په څیر چې په پاکستان کې به د کابل د خلکو د وژلو لپاره طرحه او پلان کېده، په دغه ډول ویجاړونکو بریدونو کې په یو وخت هم د دښمن ختمول او هم د ځان ژغورل ستونزمن وي. دغه حالت د امنیتي ځواکونو روحیه ځپي. په ورته مهال نوموړي پوښتي څومره حیرانیږي چې په دې حالت کې به د پاکستان څه احساسوي. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا